محترمو اوریدونکو، یو مسله ستاسو حضور ته وړاندې کول غواړم چې د دې مسلې په باره کې نعمت الله پوښتنه کړې ده. وایي یو ورځ د جومات امام په لومړی تکبیر یعنی تکبیر اولا کې د شرکت ډیر فضایل بیان کړه. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرته امام د لومړی رکعت قرأت پیل کړي یعنی شروع یې کړي او زه ورسره شریک شم، نو زه د تکبیر اولا نیونکی ګڼل کیږم او که نه؟ محترم فقهای کرام د دې مسلې په باره کې داسې فرمایي، وایي که څه هم غوره دا ده چې مقتدي امام سره د لومړی تکبیر په وخت کې شرکت وکړي، خو کله چا پاتې شو بیا د لومړی رکعت نیونکی هم د تکبیر اولا فضیلت څخه برخمن ګڼل کیږي. ففي رد المختار مع الدر المختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 293 کی چاپ حقانیه. مطلب فی وقت ادراکی فضیلت تکبیرة الافتتاح وتظهر فائدة الخلاف في وقت ادراك فضيلة تكبيرة الافتتاح، فعنده بالمقارنة وعندهما إذا كبر في وقت الثناء، وقيل بالشروع قبل قراءة 3 آيات لو كان المقتدي حاضرا، وقيل 7 لو غائبا، وقيل بإدراك الركعة الأولى وهذا أوسع وهو الصحيح، وقيل بإدراك الفاتحة وهو المختار. وفي حاشية التحاوي على مراقي الفلاح صفحة نمبر 253 قديمي كتبخانة. واختلف في إدراك فضل التحريمة على قولهما، فقيل إلى الثناء كما في الحقائق، وقيل إلى نصف الفاتحة كما في النظم، وقيل في الفاتحة كلها وهو المختار كما في الخلاصة، وقيل إلى الركعة الأولى وهو الصحيح كما في المضمرات. وفي الهندية جلد نمبر 1 صفحة نمبر 9 فضيلة تكبيرة الافتتاح. أما فضيلة تكبيرة الافتتاح فتكلموا في وقت إدراكها، والصحيح أن من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح، والله أعلم بالصواب.